السلام علیکم ورحمت الله تعالی وبرکاته. حامد و مسلم و بعد. یو محترم ورور پوښتنه کړې ده چې بعضې ملګري زموږ د هغوی په ویشتم باندې د قرنګې شبینه کوي چې د ماسپښین لمونځ وشي نو بس بیا یو قاري صاحب ورته تلاوت شروع کړي او نور ملګري ورته په کمره کې ناست دي تر دې چې د ماخوستن جمعې پورې ټول ختم کړی وي. نو د دې شرعي حکم څه دی؟ جناب عالی، اوله مسله خدا ده دا موږ ته شبینه نه بلکې روزبینه ښکاري، ځکه شبینه خو دې ته وایي چې د شپې وي، دا خو د ورځې دی. بهرحال دویمه مسله دا ده چې یاره قرآن مجید مطلب دا دی چې په یوه ورځ کې یا په یو شپه کې ختمول د دې شرعي حکم څه دی؟ جناب عالی، د قرآن مجید د ختم دپاره د صحیح روایاتو مطابق یو حد متعین نه دی، ځکه چې نبی علیه الصلاة والسلام نه په دې کې مختلف روایت را نقل دي. حواله اوس درکو. فتح الباری کې علامه ابن حجر العسقلاني رحمه الله تعالی رحمتا واسعتا څلور روایتونه راوړي. یو روایت دا دی چې نبی علیه الصلاة والسلام د دې نه منع فرمایلي چې د 3 ورځو نه په کمو کې سړی قرآن مجید ختم کړي. د عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما روایت دی. دویم د 2 ورځو روایت دی چې د 2 ورځو نه به کم نه ختمي، بل د 20 دی، بل د 1 میاشتې دی. وګوره نو اوس چې کم مطلب څوک وایي چې 3 نه به کم نه ختموي، نو هغه و چې بیا راغلی بیا به هغې روایت سره څه کوي، او یا چې هغه د 20 راغلی هغې سره به بیا څه کوي، یا چې د میاشتې راغلی هغې سره به بیا څه کوي. او علاوه له د دې نه دام ده چې په صحابو کې 4 صحابه داسې دي چې په یو شپه کې به د قرآن مجید ختم کو، ټوله شپه کې به د قرآن مجید ختم کو. صحابو نه دا عمل ثابت دی. د قرنګي فقهاو کې 6 فقها د قرنګي دي. عمدة القاری کې علامه عینی بدرالدین عینی رحمه الله د صحابه او تابعینو 10 کسان د قرنګي راجمع کړي چې هغوی په یوه شپه کې قرآن مجید ختم کو. وګوره بعضو په کې لا یو رکعت لکه تمیم داري رضی الله تعالی عنه هغه به په یوه شپه کې په یو رکعت کې زویم یوه شپه کې یو شپه خو به خو په یو رکعت کې به قرآن مجید ختم کو. نو دا وګوره نو د صحابه نه دا عمل ثابت دی. نو د دې نه دا معلومه شوه چې د قرآن مجید د ختمولو دپاره یو خاص مدت او زمانه نه د متعینه چې دی نه به زیات نه وي او دی نه به کم نه وي، لیکن د قرآن مجید د تلاوت دپاره د سوچ او د تدبر دپاره د هغې تلاوت چې کوم طریقه ده نو هغه به په هغه طریقې سره به وي. یعنې داسې قرآن مجید به تلاوت کوي چې د هغې نه فهم هم کېږي، سوچ او تدبر هم پکې کېږي. فتاوا رحیمیه کې لیکلي وي دا نه چې صرف یعلمون او تعلمون دا په دې باندې سړی پوهیږي او په نورو آیتونو او نور مطلب چې کوم کلمات دي په د قرآن مجید په هغې سړی نه پوهېږي، بیا یقینا مکروه تحریمي دی. فتاوا شامی باقاعده طور سره لیکلي دي که په مانځه کې وي که بغیر د مانځه نه وي، د قرآن مجید تلاوت په دغه رنګې ترتیب سره کول چې هغې باندې خلک نه پوهېږي چې دا اوس څه شی وایي، دا مکروه تحریمي دی او دا ناروا عمل دی او په دې باندې دا قاري صاحب ګناهګار دی. دا وګوره نوره دا مسله باقاعده طور سره ډېره اعلی مزیداره احسن الفتاوا حل کړي. 9 جلد 93 نمبر صفحه د مسائل شتا. فتاوا رحیمی دا مسله حل کړي 5 جلد 214 نمبر صفحه د باب النوافل والسنن. فتاوا محمودی حل کړي او 3 جلد او 501 نمبر صفحه د ما يتعلق بالقرآن. فتاوا دارالعلوم دیوبند دا مړه 15 ځل حل کړي و، خو یو ځل مې راواخیسته 14 جلد 254 نمبر صفحه د آداب قرآن. د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره عمدة القاری حل کړي چې دا د بخاري شریف شرح ده. عمدة القاری شلم جلد 8 نمبر صفحه ده. دارالفکر بیروت چاپ دی. کتاب فضائل القرآن باب فی کم یقرأ القرآن، په څومره وخت کې به قرآن مجید تلاوت کولی شي. وقول الله تعالی، او دا قول د الله تعالی چې فقرأوا ما تیسر منه کنه. نو دې کې باقاعده طور سره بیا دغه پکې ویلي دي، روایتونه پکې را نقل کړي دي چې څومره صحابه په څومره زمانه کې ختمو. د قرنګي دا مسله فتح الباری کې علامه ابن حجر رحمه الله حل کړي 9 جلد او 97 نمبر صفحه ده. او همدغه کتاب فضائل القرآن دی باب فی کم یقرأ القرآن وقول الله تعالی دا د بخاري شرح دی. نو ځکه د قرنګي دا مسله باقاعده طور سره امام نووي رحمه الله چې شارح مسلم دی په مسلم کې دا باقاعده طور سره دا مسله حل کړي. مسلم 2 جلد او تا بچی لوی شاه صفحه دا 18 او باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به. نو دی کې بیا مثلا هغه ټول ترتیب را نقل کړی دی چې مثلا په څومره زمانه کې سړی ختمولی شي. نو دی بیا وایي چې دی کې هېڅ مسله نشته دی، په یو شپه یو ورځ کې هم صحابه
نه دا حل کړ مطلب ته قرآن مجید تلاوت فرمایلی که ځکه الفاظ رانه دغه شو ځکه کتاب ته مې کتل. خلاصه به راجمع کو. خلاصه دا ده چې فهم د معانی ترې نه کېږي، تدبر او سوچ پکې کېږي او قرآن مجید په ښه انداز سره ویلی کېږي چې هغې کې د قرآن مجید د تلاوت د حقوقو یعنې د ادا د حقوقو خیال پکې ساتلی شوی وي. په یوه ورځ کې هم ختموی شي، په یوه شپه کې هم ختموی شي. لیکن که د قرآن مجید د حروفو د حقوقو د ادا خیال پکې نشي ساتلی نو بیا که دا په یوه هفته کې سړی ختم کړي او که په 10 ورځو کې ختم کړي دا بیا مکروه تحریمي دی. السلام علیکم ورحمت الله.